کیږي چې ما تا د کور نه اراده وکړو چې جمعه ته زما خوږ پیغمبر فرمایلی دي چې جمعې په ورځ باندې په اول وخت کې لاړ شي او نږدې منبر ته کښېنې خبره واوري نو د یو اوښ د قربانۍ د خیراته ثواب الله پاک ورکوي نو چې دا خیر خو وګټمه دا فایده خو مې د آخرت په اعتبار سره وشي کنه بیا خو د زامن او د الواد دغه هیڅ شی نشته هیڅ شی هم نشته ما پته ما کېږئ څه شی نشته چې په تاسې پسې بیا ورکړي نه په خپله خو ته ښامارې ښه دا خشتې موټې دې پکې کلک کړلې په خپل ژوندانه خو دې لاس نه کولاویږي نو بیا وروسته د هغوی نه ته خپله ورکړه په خپله زامنو ته ځان مه پرېږده چې زموږ شومه دومره به ورکړې نه پرې خپله چاچۍ ورکړه نو خیر به ته نصیب شي بیا د هغو په تمه کېږي نه خل الواد په تمه نه شئ که نه هسې به لاړ شئ ځان خو کړولی ستړی کړلی دروغ او رښتیا باندې جمع کړې ده بیا الواد ته پاتې شي هغو مو په تمه کېږئ ځان نه مخکې چې کوم دی ولېږئ نو دا د جمعې مبارکې په ورځ باندې د وخته په اول وخت کې راتلل د وختو قربانۍ هم راجر الله ورکوي چې د دنیا زمونږ ستاسې زړه ته کوزه شي دنیا د دنیا محبت دا څه خیال دی د بېنظري دا روپۍ چې نو په ماښام نه ګاډي ته نه چې ما به ګوره سبا وړې ښه بوډاګان ځانه لیوني شي دي ځوانان ځانه لیوني دي ښځې خپل خاوندان هم کور کې نه پرېږدي ګوته یې پکې ایښي جون تا د ګاډي غم نه دی کړی نو تا د ګاډي غم نه دی کړی دا د دنیا محبت دی د دنیا د ټول نه مخکې چربان کې تلي یو ځکه هلته د جنا کپرۍ به میلاو شي یا نه شي خو د کومه کې ورته رسته شي بیا راځي چا ته اړو میلاو نه شي دا د دنیا محبت زړه ته راغلی نو دا ټول ستړې ستومانۍ د هغې دپاره اسانې دي چې د آخرت په اعتبار سره خبره ده چې زما قبر کې خو به بیا نه ښځې نه به الوادي دا د جمعې په ورځ باندې د وخت جمعات ته تله دا خو زما د قبر خبره ده دا خو زما د الله سره مسله ده دا خو زما پکې خیر دی دا به زه د وخته ځمه ټولې تقاضې به پرېږدمه میلمه به پرېږدمه زه به جومات ته ځمه ځان سره به خلق بوزمه چې دا د قربانۍ دا ثواب ماته میلاو شي زه محتاج یم په قبر کې بیا بل څه شی دا نه میلاویږي د دنیا دپاره موږ او تاسې څه نه کوو